محترم حاضرینو، یقیناً گرمی خدا لیکن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو مبارک وینا ده. کچیر دی وینا باندې لږ تکلیف پر ځان باندې راولو، لږ انتظار سره وکړو، لږ ګرمي برداشت کو، نو دنیا کې به ډېر لږ تکلیفي، انشاءالله آخرت کې به اجر ډېر زیات شي. الله تعالی انسان ته په دنیا کې زندگی ورکوي، خو د انسان زندگی په دنیا کې دا مختلفو حالاتو یو داستانی. کله کله پر انسان باندې یو قسم حالات راځي، کله پر انسان باندې یو قسم اوقات راځي، کله پر انسان باندې یو قسم کیفیات راځي، کله پر انسان مختلفی زمانی او عمرونه راځي. نو په دنیا کې د انسان د زندګۍ حالات عدل بدل راځي. کله کله انسان د خوشحالی په حالاتو کې ژوند کوي، کله کله بیا انسان د غم د کیفیاتو سره مخامخ. کله کله الله تعالی پر انسان باندې داسې زمانه راولي د انسان لاس ډېر فراخي، هر څه په وس کې، هر څه په طاقت کې، هر څه لاس ته راوړلی سي، هر څه د زړه په مراد پوره کولی سي. لیکن کله کله بیا انسان باندې داسې کیفیت دی چې دی لاس تنګی دی او دی د قرضونو در بوج لاندې دی او دی په پریشانی کې ژوند لري او دی په مشکلاتو کې ژوند لري. کله کله پر انسان باندې د ځوانۍ او د بهار موسمي د انسان په زړه کې ډېر لوړوالی، د انسان په بدن کې طاقت، انسان د زړه غوښتنه په هر شکل لاسته راوړلی شي. او کله بیا انسان باندې د بوډاوالي زمانه چې نه سترګې پوره کار کوي، نه غوږونه پوره کار کوي، نه د بدن اندامونه پوره کار کوي. کله انسان د دې حالاتو سره کله کله پر انسان باندې د جوړوالي زمانه الله ډېر روغ صحت ورکړی، الله د بدن اندامونه ټول سالم ورکړي او په دې زمانه کې انسان د هر څه وس لري او هر څه د انسان په وس کې راځي. او کله بیا انسان بسترې ته اړ او ناجوړي ور باندې راسي او دی د بسترې څخه ولاړېدی نسي او دی د بیمارۍ در مختلفو مراحلو لاندې زندگی تیروي. نو د انسان زندگی په دنیا کې دا په مختلفو حالاتو کې عدلون بدلون خوري او په مختلفو حالاتو کې تغییرونه پر انسان باندې راځي. د انسان ګمان دای چې دا زندگی د روانه د تیریږي، که په خوشحالی کې ده، که په غم کې ده تیریږي، که په بیماری کې ده، که په صحت کې ده تیریږي، که په مالداری کې ده، که په مسکنت کې ده تیریږي، که په ځوانی کې ده، که په بوډاوالي کې د زندگی روانه ده تیریږي. لیکن د هغې کم نصیبه پر حالت د مرګ په دې باندې سر خلاصي چې زندگی نه و روانه، زه روان وم در زندګۍ تیر سو. زما د ماشوموالي زمانه څه سوه، زما د هلکوالي زمانه څه سوه، زما د ځوانۍ زمانه څه سوه، زه کوم عمر ته را رسېدلی یم. لیکن هغه ورځې دي، هغه شپې دي، هغه سهارونه دي، هغه ماښامونه دي. نه په ورځو کې بدلون راغلی دی، نه په شپو کې بدلون راغلی دی، نه په سهارو کې بدلون راغلی دی، نه په ماښامو کې بدلون. زما په زندگی کې روان دی او بدلون په ما کې راغلی دی او زندگی نه ده روانه، زه ولاړم در زندگۍ تیر سوم. خو په دې ټولو حالاتو کې د انسان دپاره یو کار دی، ژوند کول او خپل حساب و کتاب ته خپله تیاری کول، عمل کول او د آخرت د کامیابی انتظار کول. باقی که کله غمی، کله خوشحالی، که کله راحتی، کله آسانی، دا د زندگی ترتیبونه دي او دې ته سړی اعتبار نه ورکوي. دا د الله تعالی د طرفه د هر انسان پر زندگی باندې بدلون خوري. د هغې وجه څه ده؟ د الله تعالی دپاره دوه قسمه تجلیات دي. یو د الله تعالی د جمال تجلیات دي، یو د الله تعالی د جلال تجلیات دي. کله انسان د الله تعالی د جمال د تجلیاتو مظهری، بیا خو د انسان زندگی کې ډیره خوشحالی، بیا خو الله تعالی د انسان په فیصلو کې برکت اچي، بیا خو چې انسان خاور الله لاس وروړي الله تعالی ورته سره زر کړي
الله تعالی د هر قسمه د انسان مدد کوي او الله تعالی په هر شکل انسان ته عزت ورکوي او الله تعالی انسانانو ته په ژوندۍ کې د اسانۍ لار خلاصوي. د هغې وجه دا چې پر د انسان باندې د الله تعالی د جمال تجلیات را روان دي. لیکن کله کله بیا پر انسان باندې د الله د جلال تجلیات راسي، بیا الله تعالی د انسان څخه خوشحالي ختمه کې خوشحالي په پریشانی بدل شي. بیا الله تعالی د انسان د فیصلو سره برکت ختم کی. بیا چې انسان سرو زر الله سوري الله تعالی ورته توري خاري کی. بیا انسان د عزت کار لوري الله تعالی د بدنامي ذریعہ وګرځي. د دنیا انسانان د بدخواهان او د دنیا د انسانانو د دس نفرت او د دنیا انسانان د تزان ناراضندې کوي او د ټوله ژوندۍ په مشکلاتو په پریشانی کې در سره پورې رسیږي. نو دی وخت کې الله انسان د الله تعالی د جلال در تجلیات لاندې ځکه د الله تعالی دوه صفات دي. الله تعالی دواړه قران کې ذکر کړی دي، والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. الله قابض دی، الله باسط دی. د قابض معنا څه ده؟ د قابض معنا را اخستون کې الله تعالی کله د انسان سره سره خوشحالی زین راواخی، مال و دولت زین راواخی، روغ صحت زین راواخی او ښه عزت زین راواخی، انسان په پریشانی کې پاتې شي. او دویم صفت الله تعالی باسط دی، والله يقبض ويبسط. باسط معنا هر څور کوي. کله کله الله تعالی انسان ته خوشحالی ورکي، مال و دولت ورکي، ښه زندگی ورکي، ښه صحت ورکي، د انسان زندگی په ډېره خوشحالی کې روانه. نو دا ټول د زندگی ترتیبات دي. دا د زندگی ترتیبات پر هر انسان باندې راځي. که یو سړی د دنیا هر څومره مال او دولت را جمع کی او دا عقیده ولري چې زه په دنیا کې پریشانی نه وینم، نو دا سړی د دنیا د حقیقت څخه خبره ده. که یو سړی په دنیا کې هر څومره لوی منصب او حکومت پیدا کی او ځان له ډیر لوی نوم او شهرت پیدا کی او د عقیده دای چې زه د دنیا پریشانی نه ووینم، نو دا سړی په حقیقت کې د دنیا د حقیقت نه خبره ده. د دنیا حقیقت الله داسې نه دی پیدا کړی. د دنیا حقیقت دا دی که یو طرف ته خوشحالی او بل طرف ته غم راځي، که یو طرف ته پریشانی او بل طرف ته خوشحالی راځي. نو د انسان زندگی دا د دې دوه حالاتو په بین کې چلیږي. لیکن شیطان ډیر ظالم دی او شیطان د انسان ډیر لوی دشمن دی او شیطان په یو حالت کې انسان نه پرېږدي. شیطان په دې ټولو حالاتو کې پر انسان باندې حمله کوي او انسان د الله تعالی په ناراضه بندگانو او انسان د الله تعالی په مجرمانو کې راپورته کوي. د هغې د دشمنۍ شکل څنګه چې کله پر انسان باندې د خوشحالی حالت دی، د دولت حالت دی، د ښه صحت او د ځوانۍ زمانه ده، په دې وخت کې د انسان په دماغ کې غفلت ورواچي. په دې وخت کې د انسان په دماغ کې غرور او تکبر ورواچي او په دې وخت کې د انسان زندگی داسې روانه چې نه مرګ په یاد ورځي، نه آخرت په یاد ورځي، نه د خدای حضور ته پیښېدل په یاد ورځي، نه د خدای په حضور کې حساب او کتاب پیښول په یاد ورځي. بس د دنیا یو لیونی دی، د دنیا یو مست دی، د دنیا یو مغرور دی او چې کم څه په لاس ورسي هغه کوي او د دنیا د تکبر لوی دعوی کوي او همیشه دا وایي هم چما دیګرې نیست، زه داسې بنده یم چې زما غوندې بل انسان نست. د خوشحالی او د ځوانۍ او د روغ صحت په وخت کې د انسان په دماغ کې غفلت او لاپروايي ورواچي. او چې کله پر انسان باندې د غربت زمانه راسي، د مسکنت زمانه راسي، د ناجوړۍ او د پریشانی زمانه راسي، بیا د انسان په دماغ کې ناامیدي ورواچي. انسان دومره ناامید شي، کله کله نعوذ بالله د لمانځه څخه ناامید شي، لمانځه ته زړه نه ورغواړي. کله د دعا څخه ناامید شي، دعا ته زړه نه ورغواړي. او کله د الله تعالی د تعلق او د رابطې سره امید شي، هغې ته زړه نه ورغواړي. حالانکه د خوشحالۍ په حالت کې غفلت کول دام ګناه کبیره ده او د پریشانۍ په وخت کې ناامیدي کول دام ګناه کبیره ده. نو شیطان ظالم هغې په یو حالت کې سړی نه پرېږدي. د شیطان کوشش دا چې انسان په دنیا کې په هر شکل چې زندگی لري، انسان په دنیا کې د الله نافرمانه کې او شیطان دا کوشش کوي چې انسان د ګناهګارانو لیست ورشوه کړي. ځکه په هر حالت کې حالات خامخا راځي، خوشحالی خامخا راځي، پریشانی خامخا راځي، مال او دولت خامخا راځي، مسکنت خامخا راځي. په دې حالاتو کې د شیطان سره
بیداره کېدل او د شیطان د مکر سره ولدېدل او د شیطان د مکر او د شیطان د فریب څخه ځان خلاصول. چې کله پر انسان باندې د خوشحالۍ زمانه وي او چې کله د انسان ورځې او شپې الله تعالی ښه تېروي، نو دې وخت کې پکار دا دی چې د الله تعالی شکر سړی ادا کړي. د دنیا حالاتو ته وګوره، تا ته الله تعالی ښه بدن درکړی دی، لیکن ډېر خلک ورسه په هسپتالو کې په کوم حالت کې پراته دي. تا ته الله تعالی ښه کور درکړی دی، تاسو ورسه خلک د چا په کورو کې پراته دي. تا ته الله تعالی روغ بدن او روغ صحت درکړی دی، ورسه خلک څوک پښې نه لري، څوک لاسونه نه لري، څوک سترګې نه لري او څوک د بدن اندامونه نه لري. نو چې کله د خوشحالۍ زمانه راسي، نو د الله تعالی شکر پر دې خپلو اندامو، پر دې خپل مال و دولت، پر دې خپل زندگی د الله شکر ادا کول. او خدا نه خواسته که د مشکلاتو سره مخامخ شوې، نو بیا په دې وخت کې صبر کول چې دې کې به د الله تعالی یو حکمت، الله تعالی به د دې حکمت په خاطر ما یو ته یو لوړه درجه راکړي او زه به په خپل عمل هغه درجې ته نسم رسېدلی. الله به دا تکلیف پر ما ایږدي او د دې تکلیف په عوض کې به الله ما هغه درجې ته رسوي. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی، الطاعم الشاکر کالصائم صابر، چې کم سړی خوراک وکړي او ښه نفقه وخوري، پر هغې د الله شکر ادا کړي، او بل سړی د هغې په صبر باندې ناست دی، څه نه لري، صبر ورباندې وکړي، دې خوراک کوونکي د پر دې شکر الله دومره ثواب ورکوي لکه هغه بې خوراکه چې پر صبر څومره ثواب پیدا کولی شي. زکات د مال و دولت په وخت کې، د خوشحالۍ او د اسانۍ په وخت کې زندگی د الله تعالی په شکر کې تیرول، د الله شکر د دماغ نه یستل، او د مسکنت په وخت کې او د پریشانۍ په وخت کې، د ناجوړۍ او د سختۍ په وخت کې، په دې وخت کې بیا صبر د لاسه نور کول، د الله تعالی پر فیصله باندې راضي کېدل او الله تعالی ته پر دغه حالاتو باندې صبر کول. او کم څوک چې د ښه حالاتو په وخت کې شکر ادا کوي او د کمزورو حالاتو په وخت کې صبر ادا کوي، الله تعالی دا دواړه په ثواب کې یک رنګ سره بولي. بیا خاص کر زموږ استادو زمانه کې خو پر انسانانو د غربت زمانه ده، پر انسانانو د پریشانۍ زمانې دي، هر ورځ نوې نوې پریشانې راځي، چې یوه پریشانې تېره سوې نه ده او دا انسانان په بله پریشانې اخته کېږي، پر دې علاقه باندې چې یوه ستړې تېره سوې نه وي، بله ستړې ورباندې راښکاره کېږي. نو دا ستړي او دا پریشانې دا په دې نیت باندې برداشتول چې دا پریشانې که کشنې پریشانې دي که لوی پریشانې دي، الله تعالی په دې کې حکمت لري، شاید په دې الله تعالی زموږ درجې را بلندوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت عایشې مبارکې سره په حجره مبارکه کې ناست دی. دې وخت کې یو کشنی څراغ د تیلو د پلیتې څراغ بل دی او هوا راله هغه څراغ یې مړ کړی. چې څراغ مړ شو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي انا لله و انا الیه راجعون. حضرت عایشه مبارکه دستي ورته د الله رسوله، دا خو هغه کلمه ده چې د غم او د مصیبت په وخت کې سړی وایي، او پر هغه غم او مصیبت هم الله ثواب ورکوي، پر دې کلمه باندې هم الله تعالی ثواب ورکوي. دلته تا دا کلمه څنګه وویله؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي عایشې چې کله د یو بنده د کور څراغ مړ شي، دا پر دې بنده باندې تکلیف دی، او پر دغه تکلیف باندې چې سړی د انا لله و انا الیه راجعون کلمه وایي، الله تعالی پر دې تکلیف هم د ته ډېر لوی ثواب ورکوي، الله پر دې کلمه وینا باندې هم د ته ډېر لوی ثواب ورکوي. نو ستاسو څه خیال دی چې الله تعالی پر چا باندې امتحان راولي، د هغې د کور څراغ مړ سي، هغې ته الله ثواب ورکوي، چې د یو چا د بچي د زندګۍ څراغ مړ سي، هغې ته به الله څومره ثواب ورکوي. د یو چا سه الله تعالی بچی واخلي، د یو چا سه الله ورور واخلي، د یو چا سه الله پلار واخلي، او د هغې پر کور باندې غم راسي او د هغې پر کور باندې پریشاني راسي، نو چې د څراغ د مړه کېدو پر پریشاني باندې الله ثواب ورکوي، نو پر هغه پریشاني به الله تعالی بنده ته څنګه ثواب نه ورکوي؟ نو ځکه پر دې سیمه باندې په کور کې که د مسکنت شکل راسي، که د بیمارۍ شکل راسي، که د غربت شکل راسي، که د پریشانۍ شکل راسي، ټول په دې جذبه باندې برداشتول چې زما رب پر ما باندې در مور و پلار ډېر مهربانه دی. د یو مور پر بچي باندې تکلیف نه دی پیرزو، زما د رب پر ما دا تکلیف څنګه پیرزو دی؟ لیکن چې الله بیا هم را باندې راوستلی دی، په دې معنا دا ده چې الله تعالی په دې تکلیف کې خامخا یو حکمت لري، یو مقصد لري، او الله تعالی په دې تکلیف باندې ما ته ډېر لوی اجر او ثواب راکوي. نو په دغه تمنا باندې، په دغه جذبه باندې چې څومره مشکلات راځي، هغې برداشتول. الله تعالی د انسان امتحان اخلي.
حدیث شریف دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کل عبد موکل به ملکان فی مرضه چې کله یو بنده نه جوړ سي الله تعالی دوی ملائکه ور راوستي هغه ملائکه په ذریعہ باندې الله تعالی د دې بنده خبر اخلي هغه ملائکه چې ورته کښینی دا بنده یقینا نه جوړ دی نو هغه ملائکه الله تعالی طرف وټوړي حدیث شریف دی فاذا مرض چې کله غنا جوړي نو قال یا ربي ان عبدك فلان قد مرض یا الله ستا پلان کې بنده خو په دغه نه جوړي اخته دی هغه په مشکلاتو دی هغه په دردونو کې اخته دی هغه په پریشانیو په نه جوړیو په تکلیفونو کې اخته دی الله تعالی حالانکه وهو اعلم به الله تعالی په دې نه جوړي باندې د ملائکو ډیر خبر دی لیکن الله تعالی نظام داسې جوړ کړی دی الله د خپل علم سره د خپل خبرتیا سره بیا هم د هغه مریض د رپورټ راوړلو لپاره الله دوی ملائکه ټاکی وای تاسو یې مال رپورټ راوړئ الله تعالی د ملائکه ته فیقولون زوروا ماذا یقول ورسه وسرته ورته کښینه چې بنده په حالت د ناجوړي کې څه وایي د شپې شپه ور سره تیر کوي د ورځې ورځ ور سره تیر کوي سهار ور سره تیر کوي ماښام ور سره تیر کوي د هغه بنده هر خبره ولیکي هغه رپورټ در ما پورې راورسوي ملائکه راسه هغه تکشینی نو چې کله رپورټ راوړي فإن صبر واحتسب ورجا فيه الخير کچیر دا بنده په دې ناجوړي کې صابري او واحتسب هغه بنده په دې کې د ثواب امید لري چې الله تعالی په دې پریشانه باندې ماته ثواب راکړي ورجا فيه الخير او د خیر امید تم لري نو ادیا ذالک الی الله هغه ملائکه دستی الله ته رپورټ وروړي یا الله بنده خو نه جوړو لیکن نه جوړي کې ستا پر رضا ډیر راضي وو ستا پر دې تکلیف باندې ډیر صابر او پدې کې د صبر ډیر لوی تم او د ثواب ډیر لوی تم او پدې کې د خیر او د جنت ډیر لوی امید لودي چې الله به د دې نه جوړیو د دې تکلیف په عوض کې ماته ثواب او جنت راکړي الله تعالی سورته وایي فیقول الله فانی اشهدکم الله تعالی ورته ملائکه تاسو پر ما گواهان اوسئ او تاسو زما گواهان یاست دغه بنده چې کم لنا جوړه ده په ناجوړي کې دوه حالت راځي یا به په دې ناجوړي کې د صحت پیدا کوي برته برا پورته کیږي یا به په ناجوړي کې د دنیا سره رخصتي شي الله تعالی ورته ان رفعته کچیر ما په دې ناجوړي کې د بیماری سره پورته کوي نو ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وغفرت له ذنوبه درې کار ور سره کوم کې میرا پورته کوي پر بدن چې کوم غوښه ده د صحت زمانہ برته ور باندې رااله در دې غوښه بهترینه غوښه پر بدن پیدا کوم پرګو کې چې کوم وینه ده چې کله د ناجوړې سدې جوړ سو در دې وینه پرګو کې شایسته وینه ور اچوم او په عمل نامه کې چې څومره ګناوي ځینې سوي دي په تیر زمانہ کې د دې ناجوړې په خاطر د غټولو ګناو مغفرت وکړم کچېره د ناجوړې سره پورته سو الله وایي پر ما غوهاني اوسې عزت اور سره کوم وان قبضته فله الجنه ابدلته الجنه کچیر ما په دې ناجوړي کې د دنیا سره رخصت کې د دغه ژوندۍ په عوض کې زه د جنت ژوندۍ ورکوم بس بیا د قبر هم جنت دی بیا د قبر او ژوندۍ هم جنت ده بیا د قبر د جنت باغچه ده او بیا د په قبر کې جنتی ژوندۍ ده او بیا ز په قبر کې د جنت غوندي سکون ورکوم او په قبر کې به د جنت کلکی نور باندې راخلاصي او دی به د جنت منظره سهار او ماښام کې او د جنت خوشبوئی او هوا به سهار او ماښام پر دلګیږي دا هغه بنده ده چې کله الله و ایمان جوړه کې ملائکه دوی ورته وي ملائکه رپورټ ورړي چې پنا جوړي کې ډېر صابر او ستا په دې فیصله باندې ډېر راضي لیکن وان جزع وهلع کچیر هغه بنده په دغه ناجوړي کې لږ بے صبری کوله ناشکریه کوله او ژبه غلطه استعمالوله او په بدن او په اندامو باندې داسې اعمال کول چې په هغه اعمالو الله ناراضه کېده یا ګریوانس کا اسره یا کپڑے چرلې یا دا کیسې کولې چې الله نه جوړی نو ولي پر ماراله په دې ګرد کورنۍ کې ولي پر بل نه راتله پر دې ګرد قریبانو کې ولي پر بل نه راتله پر دې ګرد کلیو همسایګانو کې پر بل ولي دا تکلیف نه راتله پر ماراتله نو هغه سړی په دې ناجوړي کې د ژبه غلطه استعمالوله
الله تعالی بیا ملائکه ته تاسو پر ما باندې گواهان یاست کمی د دې ناجوړې سره پورته کړئ نو ابدلته لحما شرا من لحمه پر بدن چې کوم غوښه د دې بعد در دې بدترین غوښه ور نصیب کوم ودما شرا من دمه پرګو کې چې کوم وینه د در دې بدترین وینه ور کوم وعاقبته بذنبه او د تیر زندګۍ چې څومره ګناهونه کړی دي د دې سزا ور کوم وان عاقبته ادخلته النار او ما چې چاته د ګناهونو سزا ورک هغه به ضرور جهنم لذي بیا د قبر جهنم دی بیا د قبر کند جهنم دی بیا به سهار او ماښام پر د باندې د جهنم هوا لګیږي بیا به سهار او ماښام پر د باندې د جهنميانو د وینو د زو بدبوئی په قبر کې لګیږي ځکه حالات الله تعالی راولي زما په خدای قسم چې نه د الله تعالی په خزانو کې د صحت کمی دی نه د مال او دولت کمی دی نه د رزق د دنیا کمی دی نه د عزت او د شی زندګۍ کمی دی لیکن الله تعالی چې سب بنده باندې راولي د الله تعالی ترتیب داسې دی چې په دې حالاتو د بنده امتحان اخلي کله کله الله تعالی بنده ته یو لوړه درجه اراده کړي او بنده په خپل اختیاري مجاهده اغزای ته نصر رسیدای بنده دون عبادت نه کوي بنده دون طاعت نه کوي بنده دون ښه زندگی نه لري چې په هغه خپل عبادت او طاعت هغه درجه ته ځان ورسي الله تعالی استراری ور باندې کشيشتي الله مسکنت ور باندې کشيشتي الله ناجوړي ور باندې کشيشتي الله غربت ور باندې کشيشتي الله غم او تکلیف ور باندې کشيشتي په ډېر معمولی خبره باندې الله تعالی ډېر لوړو درجو ته په ډېر اسانه سفر خپل منزل ته دستي ورسي لکه یو حدیث شریف کې راځي چې کله بنده ناجوړس او پر بستر باندې پریواته الله تعالی یو ملائکه ور درواسي دغه ملائکه په لاس باندې قلم او کاغذ ورکي ورته چې کله دغه بنده په حالت د ناجوړۍ کې پروت دی کله کله د درد په خاطر سړی زګیروي کوي ورته هر زیروي د سبحان الله د اجر او د ثواب په شکل ورلیکا کله د ناجوړۍ او د درد زیاتوالي په خاطر سړی بلانه کوي ورته هر بلانه د لا اله الا الله د ذکر په شکل ورلیکا ورته د ناجوړۍ په وخت کې چې څومره ساهونه اخی د هر سایه د صدقې په شکل ورلیکا او د ناجوړۍ په وخت کې چې پر کومه بستر باندې پروت دی الله تعالی ملائکه ته وایي دغه بستر د تهجد مسله بیا د سارم په تهجد والا شمار دی ماښام هم په تهجد والا شمار دی د ورځې هم دی په تهجد کوونکو شمار دی د شپې هم په تهجد چې در څو پورې دی پر مسله باندې پروت دی پر دې بستر باندې داسې دی لکه دی چې د تهجد د لمانځه پر مسله ولاړ دی او کله کله انسان د درد تاب نه لري پر یو اړخ پر بل اړخ د درد په خاطر باندې اوړي الله تعالی د ملائکه ته وایي د دې اړخ د اوشتو عوض او ثواب د هغه مجاهدینو ورول کې چې هغه پر دشمنو پر کافرانو باندې د خپل دین د دې لپاره حمله کوي چې هغه ته الله تعالی څومره ثواب ورکړي دای چې د درد په خاطر باندې پر دې بستر اوړي او اوړي د ته مغمره ثواب ورکړي نو ما درته ویل چې د سړی صدقه سي د سړی ټوله زندگی د تهجد مسله سي د ناجوړې زندگی ټوله د تهجد مسله سي د سړی زګیروي په ذکر دی د سړی بلانه په ذکر دی او د سړی ټوله زندگی عبادت بیا به الله تعالی لوړي درجه او لوړ منزل ته به څومره اسانه باندې څنګه نه رسي زکا که غم راله که پریشانی راله که مسکنت راله که غربت راله او که ناجوړي او که ضعیفي او که ستړې زندگی راله په ډېره لوی حوصله او په ډېره لوی جذبه او د الله تعالی د طرفه په ډېر لوی ثواب په تمه او د الله تعالی د طرفه د لوړو درجو پیدا کولو په تمه په دې جذبه باندې باید سړی برداشت کړي بیا به انسان ته د زندگی ډېره اسانه او د الله تعالی د طرفه به انسان ته ډېر لوی اجر او ثواب ورکول کیږي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی چې کله پر یو سړی باندې ناجوړي رااله د ناجوړې په زمانہ کې سړی 40 واره دا کلمه وایي لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین کچیر الله تعالی د دغه ناجوړي سره د سړی ته ژوندۍ ورکه د ګناه سره داسې صفاقي کوي من ولد امه لکه د مور سره چې پیدا شوی او کچیر په دغه ناجوړي کې الله تعالی د بنده ته مرګ ورکه الله تعالی د قیامت په میدان کې د شهیدانو په قطار کې راپورته کوي
چې سړی باندې ناجوړي رااله او په ناجوړي کې 40 واره سړی دا کلمه وویله لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. که ژوند نصیب الله د ګناه څخه صفا کوي، کې مرګ نصیب الله مرګ د شهیدانو په صفو کې کوي. څومره اسانی ده په ناجوړي کې. الله تعالی څومره لوی رحم دی د انسانانو سره پر دې ناجوړي باندې. الله تعالی په څومره لږ ناجوړي او په څومره اسانه ذکر باندې انسان در کوم منزله پورې رسي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو بل حدیث مبارک دی چې کله پر انسان باندې ناجوړي راسي او په حالت د ناجوړي کې انسان مستجاب الدعوات دی. مستجاب الدعوات دا معنا د بنده هر دعا الله تعالی په حالت د ناجوړي کې قبلوي. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي چې تاسو کله د هغې پوښتنې لورسئ، د هغې عیادت لورسئ، د هغې باندې پوښتنه کوئ، یوه تمنا دا دستي ښکاره کوي ورته سړی ماته یو دعا وکړه. ځکه د ناجوړه دعا الله تعالی داسې قبلوي لکه الله چې د خپلو فرشتو دعا څنګه قبلوي، الله چې د ملایکو دعا څنګه قبلوي. په حالت د ناجوړه کې د ناجوړي دعا، د ناجوړه دعا الله تعالی داسې قبلوي کې د ځان دپاره کوي، کې د عیال دپاره کوي، کې د بل مسلمان دپاره کوي، کې د هر چا دپاره کوي. الله تعالی دعا په دغه شکل باندې قبلوي. ځکه کم کار، کم مشقت، کم تکلیف، کم مسکنت، کم بیماری، کم ناجوړي چې الله تعالی پر بنده باندې ږدي، ډېر ځله د الله تعالی د طرفه د بنده سره وسیله وي، ډېر ځله د الله تعالی د طرفه د بنده سره رحم وي، او ډېر ځله د الله تعالی د طرفه د بنده سره احسان وي. الله تعالی په ډېر لږ سفر باندې ډېر لوی منزل ته په اسانه طریقه الله رسي. زموږ انبیاء کرامو کې حضرت ایوب علیه السلام، ایوب علیه السلام الله تعالی ډېر برګزیده او ډېر ښایسته پیغمبر پیدا کړ. حضرت ایوب علیه السلام ته الله تعالی 3 نعمت ورکړي. یو حضرت ایوب علیه السلام ته ډېر ښایسته شکل، ښایسته رنگ او ښایسته ځواني، او په ځواني کې ښه قوت. ایوب علیه السلام د دې څخه په کامله طریقه برخمند. دویم حضرت ایوب علیه السلام ته الله تعالی مال او دولت ډېر بېشمار ورکړی. او دریم ایوب علیه السلام ډېر زیات اولاد درلودی او ډېر غټ خاندان یې درلودی. نو په ښه ځواني او په ښه حسن کې هم ډېر کمال ته رسېدلی و، په مال او دولت کې هم کامله درجه ته رسېدلی و، او په اولاد او په خاندان کې هم الله تعالی ډېر لوی اولاد ورکړی و. لیکن ایوب علیه السلام د دې ټولو سره په کامله طریقه عبادت کوي. د الله تعالی په عبادت کې یوه ذره کمی نه راوستی. نن خو زموږ مصیبت او زندگی ده چې کله د ځوانۍ زمانه یې بیا دی په داسې غرور و مستی کې چې نه په دنیا خبر دی نه په مافیها خبر دی. چې کله یو چاته الله تعالی مال او دولت ورکړي، بیا خو د سر د مسجد تر چته پورې رسېږي، د تکبر څخه د مځکې ته کتلی نشي. او چې کله یو چاته الله تعالی اولاد او خاندان ورکړي، که هغه روای که نه روای، که هغه نیک عملی که بد عملی، بیا په هر مجلس کې دی په هغې باندې فخر کوي، دی په هغې باندې افتخار کوي، دی د هغې دپاره الله ناراضه کوي. لیکن د الله تعالی داسې قاعده ده چې د کم بنده دپاره دی الله ناراضه کوي، که د خپلې که د پردی، اول الله هغه پر تا مسلط کړي. چې ګورې هغه زوی دی در غاړه نیولی، چې ګورې هغه وراره دی در غاړه نیولی، چې ګورې هغه ورور در غاړه نیولی، چې د کومې ورېندارې دپاره د حرام مال راجمع کړي او خدای ناراضه کړي، چې ګورې اول لعنت هغه ورېنداره پر وایي. دا په دنیا کې قانون دی چې د کم خبرې د کم چا دپاره، د کم بنده دپاره خدای ناراضه کې، که د اولاد دی که د هر څوک دی، اول به الله تعالی هغه پر تا مسلط کړي. حضرت ایوب علیه السلام د دې ټولو نعمتو سره هغې خپله زندگی د الله تعالی په عباداتو کې تېروله. په عبادت کې یوه ذره کمی او قصور نه راوستی. شیطان چونکې د ټولو انسانیت دشمن دی، شیطان چې د ایوب علیه السلام زندگی ولیدله، نو شیطان دستی دا وویل چې ایوب علیه السلام خو به خود د الله عبادت کې، ته ځواني ته وګوره، ته مال و دولت ته وګوره، او ته د هغې اولاد و خاندان ته وګوره چې دی د الله عبادت نه وکړي، نو بې څوک کوي. لیکن الله تعالی د دې شیطان مردود خبرو ور ختموي. الله تعالی پر حضرت ایوب علیه السلام امتحان راوستی چې څومره مال و دولت په لږ زمانه کې آفتونه رالو، وباوې رالې، مصیبتونه رالو، هغه مال و دولت یې مکمل د لاسه ووتی. چې څومره بچانو په هغې باندې مرض و ناجوړې راله، د ایوب علیه السلام په سترګو کې یو وفات کېدی، په چند ورځ کې ټوله خاندان ولاړی.
لیکن ایوب علیه السلام د هغې سره د الله په عبادت کې یوه ذره قصور نه راوستی، یو دی و زنانه سره پاته سو. مال و دولت هم ټولو ختم سو او بچانو خاندان هم ټولو ختم سو. ایوب علیه السلام تنها د خپلې زنانې سره دی، لیکن په خپلو عباداتو د الله تعالی په احکاماتو کې ایوب علیه السلام یوه ذره کمی نه راولي. ما درته ویل شیطان ظالم چې کله دا ولیدو مروا ایوب علیه السلام خو خود عبادت کې دروس صحت هم ورسره دی، د ده غوندې صحت په دې علاقه کې الله چاته نه دی ورکړی، نو دی خو به خود د الله عبادت کوي. الله تعالی د هغې پر صحت باندې امتحان راوستی، د هغې په دې بدن کې دانې پیدا سوې او د هغه دانو کډې او سري در دې اډوکو پورې ورسېدو. د ټوله بدن 2 اندامه، یو ژبه یو سترګې، د دې سما سوا د ایوب علیه السلام ټوله بدن خراب سو. ټولو قریبانو پرېښوی، ټولو دوستانو پرېښوی، ټولو شناخته خیلو پرېښوی، ټولو همسایګانو پرېښوی، ځکه د هغې بدن داسې خراب سو چې نه چا ورته کتلی سو، نه څوک ورته کښېنستلی سو او نه چا د لیدلو تاب درلودی. بعضې مفسرین خو تر دې حده پورې دي چې د ایوب علیه السلام په بدن کې خصمانان پیدا سو. لیکن زما زړه دا وایي چې د یو نبی په بدن کې خصمانان به څنګه پیدا سي؟ نبی چې په دې قبر کې کښېږدي، دا خاوره یو پاک شی دی، دې خاورې ته الله اجازه نه ورکوي چې د نبی بدن وخوري. پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې د انبیاو جسدونه د هغې خرابولو دې خاوره ته لا نه دي، خاوره یې نشي کولی. نو یو خصمانان چې هغه یو د نجاست په شکل هغې به د نبی په بدن کې څنګه پیدا سي؟ بهر حال بعض مفسرینو دام لیکلی دي چې کله به یو خصمان د بدن سیله سو، د به برته راواخستی په زخم کې به کښېښوی او چې زما بدن الله تعالی ستا خوراکه کړې دی، بیا به ته زما د بدن پر کمه باندې سي. حضرت ایوب علیه السلام په دغه شکل کې 18 کاله زندگی تیره کړه. نه څوک ژوندي ورله راتلی، نه چا مجلس ورسره کوی، نه څوک شناخت ته تیار او نه څوک مجلس او ګپې ته رانږدې کېدی، ځکه د هغې بدن په داسې شکل باندې و. یوه زنانه غریبه وه، هغې چونکې بس د خپل خاوند د خدمت دپاره ورسره ګرځېدله او بغیر د مسکنته، بغیر د غربته، بغیر د ناجوړۍ او بغیر د مشکلاتو د ایوب علیه السلام سره نور هېڅ نه سو پات. او ایوب علیه السلام هغې چونکې ژبه ژوندۍ وله او ژبه جوړه و، په هغې د الله تعالی عبادت کوی او سترګې ژوندۍ وې، په هغې بس د عبادت یو لارې چارې لټولې. شیطان ظالم، د شیطان یو مکر دی چې کله پر چا باندې حمله کوي، د هغې دپاره د ټولو څه اسانه لار هغې زنانه ده، دی د زنانې د خوا ورسره راسي. حضرت آدم علیه السلام چې شیطان دوکه کوي د جنتو سره واتی، هم د زنانې د طرفه راغلی. زنانې ته یې وسوسه ور واچوله، بلکې خپل خاوند په دې راضي کې چې دغه درخته وخوري، بیا مې الله تعالی هم د جنت نسي ایستلی چې د کومې درخت څه الله ته یې منع کړي یاست. چې کله دا خبره ورته وکړه، بس زنانه آدم علیه السلام ته متوجه سو. یوه ورځ نه بله ورځ، یوه ورځ نه بله ورځ، اخر یې د آدم علیه السلام په دماغ کې ورکړله. په آدم علیه السلام یې هغه درخته وخوړله، الله د جنت راوایستی، الله د جنت لباس ځینې رکړي. پیغمبر علیه السلام حدیث دا دی چې النساء حبائل الشیطان، زنانه د شیطان مضبوطه رسۍ ده. شیطان چې کله یو بنده رانسي، د هغې لویه رسۍ، د هغې لویه ضابطه، د هغې لویه وسله هغه زنانه ده. د زنانې د خوا چې ورسره رالی، زنانې په دماغ چې وسوسه ور واچوله، زنانه چې خاوند ته متوجه سي، خامخا یې څه کوي. نو شیطان رالی د ایوب علیه السلام زنانې ته د یو طبیب و د ډاکټر په شکل کې، باره ورته ویل چې ستا خاوند خو ناجوړه او بیماره دی او دا په دنیا کې قانون دی، د هرې زنانې زړه دا غواړي چې د دې خاوند د صحت، چې د دې خاوند په ښه زندګي کې په ښه شکل زندګي لري او د دې خاوند په ښه زندګي کې ښه ژوند ولري. چې کله د زنانې نه خاوند ناجوړی، که حقیقي زنانې او دیندار او د خاوند سره مینه ناکه زنانې، د هغې چې پر خاوند څومره بوجي، پر دې هغومره بوجي. ځکه زنانه غریبه چې د خاوند نکاله راسي، الله تعالی د دې خاوند سره زندگی په داسې شکل ور نصیب کړي چې بیا ټول قریبانو هر څه د دماغ ووځي، بیا د خدای سره لاندې د دې ګرد اعتماد پر خاوند راسي. چې خاوند جوړي دا په خوشاله، چې خاوند بیماري دا پر سره پریشانه، ځکه د هغې زندگی په خاوند پورې وتړل سي.
نو شیطان چې ورله رالی د یو ډاکټر په شکل باره ورتل ستا خاوند خو بیماره دی او ستاسو د کورنۍ زندگی ډېره پریشانه ده. زنانه ورته وی بلکل، ورته زه طبیب یم، زما سره د دې ناجوړۍ علاج را سره دی. که چیرې هغه علاج ستا په دې خاوند باندې یو ځل وسي، ستا د خاوند ټول بدن به صحت پیدا کړي او بیا به دغه تکلیف د سترګو د رپ مقدار ستا خاوند وویل. زنانې چې دا واورېدل، زنانه دومره خوشحاله سوله او دې حالت لیدلو ته زنانه ډېره بېتابه سوه. نو زنانه ورته وایي چې د هغه علاج به څنګه بندوبست؟ هغه ورته د علاج یو څه شرط لري. ورته کم شرط لري؟ ورته شرط دا دی لکه تی چې هر سهار و ماښام د عرش و مالک ته سجده کوئ، یو ځل مازې ماته د سجدې په شکل کښته سه، باره به زه دستي دا ستا د خاوند علاج وکړم. زنانې ته دا خبره ډېره ناولده سوه. باره یې ورته ویله چې زه به یو ځل د خپل خاوند سره مشوره وکړم. د هغې څه وروسته بیا پر دې خبره باندې فکر کولی سم. دا چې کله حضرت ایوب علیه السلام لراله، ایوب علیه السلام ته هغه د شیطان قصه وکړه چې هغې خو ماته د علاج دپاره دغه ترتیب بیان کړي. ایوب علیه السلام دومره په غصه هغې زنانې ته دومره وخشمېدی چې دغه ظالم شیطان ته تا پر دې مخ باندې ادا خبره ولې نه ورځوله او هغه ځای باندې تا دته مخامخ جواب څنګه نه کوي چې دا دې در مشورې پورې وتړله چې ته ودر زه د خاوند سره مشور او زما دې په الله قسم که ما ته الله صحت راکړي زه به تا 300 غمچیني وم. دې زنانې ته قسم واخیست چې کله لږ زندگی تېره سوله، حضرت ایوب علیه السلام باندې د امتحاناتو زندگی را لنډه سوله. الله تعالی حضرت ایوب علیه السلام ته د کور مخ ته یو چینه پیدا کړ. قرآن کریم کې الله تعالی ورته وایي هذا مغتسل و شراب، ورسه په دې کې غسل وکړه او د دې څه اوبه وچښه، او چې کله دې غسل کې وکړې اوبه دې ځینې وچښلې، الله تعالی به ستا د ټوله بدن بیماري ستا څخه ختم کړي. چې کله د بدن کلام نسل سره تعالی چې کله حضرت ایوب علیه السلام هغه اوبه وچښلې، چې کله حضرت ایوب علیه السلام هغه چینې لرالی، د هغه چینې اوبه یې وچښلې او ایوب علیه السلام په هغه چینه باندې غسل وکړي چې څومره بیماري وه، حضرت ایوب علیه السلام ته د دې ټولې بیمارۍ سره الله تعالی صحت ورکړي او ایوب علیه السلام جوړ سو. چې کله ایوب علیه السلام صحت پیدا کړي، اوس هغه د زنانې د قسم مسله راله چې دغو زنانې ته قسم اخیستی و چې زه به تا 300 ودروم. د الله تعالی ترتیب داسې دی چې الله تعالی کله یو چاته د بخښنې اراده وکړي هغې ته لاره ډېره اسانه کړي. الله تعالی دغه زنانې د بخښنې او د ایوب علیه السلام د قسم څخه د خلاصېدو دپاره یو ترتیب ورکوي. ورې ایوبه بس یو جارو راواخه چې په هغې کې ډېرې تڼ کړي، هغه جارو باندې د زنانه ووه، الله تعالی به تا د قسم خلاص کړي. بس تاسو ګورئ الله تعالی کله کله څومره اساني کوي پر دې مځکه باندې چې الله تعالی یو چاته د خیر اراده وکړي د مغفرت. د پیغمبر علیه السلام حدیث دی د دې بنده پر دې وژه باندې یوه ملایکه ده، هغه نیک اعمال لیکي، د دې وژه باندې بله ملایکه ده، دا یې بېکاره اعمال د ګناه اعمال لیکي. چې کومه ملایکه د دې بنده نیک اعمال لیکي، هغه ملایکه هره ورځ الله نوې نوې رااستي. نو د کال 360 ورځې دي، په یو کال کې 360 ملایکې راځي. او چې کله د سړي زندگی 50 کاله وي، نو 50 کاله په 360 کې ورضرب کا دا غالبا 100 دي که څو راځي، نو د ده په زندگی کې دومره ملایکې راځي. او دغه د بد ملایکې چې د بدۍ لیکلي ملایکه دا په ټوله زندگی کې وایي. چې کله د قیامت میدان کې الله تعالی ته دوی خپلې پړپړې پیش کړي، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دي که داسې الفاظ راځي چې کله کرام کاتبین هغې خپلې پړپړې د نیکۍ پر اعمالو باندې په سوونو په زرونو ملایکې شهیدانې او د بدۍ پر اعمال باندې یوه ملایکې. نو الله تعالی باره دستي فیصله وکړي چې د دې دومره شهیدانو په مقابل کې د یو شاهد څه حیثیت دی، ځکه هغه بدي ختمه کړي، هغه د بدۍ پړپړی ختمه کړي، هغه د نیکۍ پړپړی الله قبوله کړي، د هغه سړي نیک اعمال قبول سي او د بدۍ اعمال ختم سي، الله تعالی د هغه بنده مغفرت وکړي. نو چې کله کله الله تعالی د یو بنده دپاره لار اسانه کوي. بني اسرائیلو کې یو سړی دی، هغې 99 انسانان قتل کو.
بره یو راهب لرالی د عیسایانو د مذهب ول زما توبه ما خو 99 کسان وژلي دي. هغه ورته ستا دپاره توبه نسته، ستا دپاره صرف جهنم دی. بره ده ورته چې زما دپاره جهنم دی. هغه راهب یې همسې قتل کړي. بره یې څو پرک 100 کسان یې پرک. بره دستي د پیغمبر علیه السلام د امت یو عالم لرالی، هغې ته یې ویل چې ما څه خو 100 کسان، زما توبه قبلیږي که نه قبلیږي؟ هغه ورته ویل توبه دې قبلیږي. ورته ویل ورسه هغه کلی، هغه د نیکانو کلی دی، د هغې کلي نوم نصره دی، او دې طرف ته چې دی په کم کلي کې اوسیږي دا د بدبختانو د بدعملو انسانانو کلی دی، د دې نوم کفره دی. مارول ولاړ سه هغه کلي له ورسه په هغه کلي کې توبه وکړه. هغه نیک مځکه ده، هغه د نیکو خلکو صحبت دی، هغه د نیکو خلکو کلی دی، پر هغې د الله رحمت ډېر راځي، پر هغه مځکه دی الله تعالی توبه قبلوي. هغه سړی چې کله روان سو کلی مابین د لارې مابین له د کلو مابین له چې پر دې ځای پر د باندې مرګ رالی نه جوړ سو، د الله توفات سو. دې طرفه د الله د عذاب پرشتې رالی چې دی خو ګناهګاره دی، د هغې طرفه د الله د رحمت پرشتې رالی چې دی خو د توبې په نیت را روان. د دې پرشتو سره جګړه سوه، یو ویل موږ یې وړو، بل یې ویل موږ یې وړو. الله تعالی څه ورته ویل؟ والقیسو بینهما، مځکه پیمایش کړي. که دې ګناهګاره کلي ته ورنږدې دی په ګناهګارانو کې یوسئ، او که چیرې هغه نیکوکارانو کلي ته ورنږدې دی په نیکوکارانو کې یوسئ. دی چې پیمایه شروع کړي الله تعالی څه کوي؟ هغه مځکې ته وایي تقربي لږ راوځ کېږه، او دې مځکې ته وایي تباعدي لږ ځینې لرې سه. چې کله پیمایش وسو د ګناهګارانو کلی ځینې لرې دی، د نیکوکارانو کلی ورنږدې دی، الله تعالی په نیکوکارانو کې یوړی. نو معنا دا چې الله تعالی د چا دپاره د مغفرت او د بخښنې لار برابروي، الله تعالی په خپل فضل سره بیا په ډېر اسانه شکل خلوي. حضرت ایوب علیه السلام هغې چې کم قسم اخستی و، الله تعالی د هغې دپاره ډېر اسانه شکل برابر کړي. بس په یو جارو باندې خپله زنانه ووله، الله تعالی د قسم خلاص کړي. الله تعالی قرآن کریم کې هم د ذکر کوي. الله تعالی ایوب علیه السلام په 3 الفاظو ذکر کوي. انا وجدناه صابرا. ایوب علیه السلام الله وایي زما ډېر صبرناکه بنده و. دویم صفت نعم العبد. ایوب علیه السلام ډېر ښه بنده و. ستاسو خیال دی چې د دنیا یو باچا اوس په رسنۍ دی چا صفت وکړي وایي زما په وطن کې هغه دغه پلانکی سړی ډېر ښه دی. کله کله خو بیا اوس څه امتیازات دي، وایي دې ته صدارتي ایوارډ ورکول کېږي، دې ته پلان امتیاز ورکول کېږي. هغه سړی ټوله شپه خوب نه لري، هغه سړی د ورځې په خدای قسم په کالۍ کې نه ځایېږي. ستاسو څه خیال دی چې الله تعالی په آسماني کتاب کې تر قیامته پورې د یو چا متعلق دا وایي چې نعم العبد زما ډېر ښه بنده دی؟ د ایوب علیه السلام متعلق الله 3 خبرې وکړي. ول انا وجدناه صابرا، یو ډېر صبرناک و، او نعم العبد زما ډېر ښه بنده دی، او انه اواب، دی زما طرف ته په هر حالت کې رجوع کوي. که ما سختي ور باندې راله هم زه نه سوم ځینې هېر، که مې مال او دولت ورکړی و هم زه نه سوم ځینې هېر. دا زما طرف ته. یو کتاب کې لیکلی دی د صحت په زمانه کې چې دی جوړ سو، یو چا پوښتنه ځینې وکړه ول ایوبه د صحت زمانه شوه که د بیمارۍ زمانه شوه؟ چې 18 کاله پر تا په بیماري او په ناجوړي کې تیر سو، هغه ښې ورځې وې که دا اوس ښې ورځې دي چې صحت دی؟ د ورته د ناجوړۍ د یوې ورځې لذت او خوند په خدای قسم د صحت په ټوله زندګي کې ما نه دی لیدلی. زه چې کله ناجوړه وم سهار به چې شپه به تېره سوه، سهار د شپې پوښتنه به ایوب الله را باندې عرشه زګوله، ای ایوبه شپه څنګه تېره سوه؟ چې کله به مې ورځ تېره که ماښام به بیا الله پوښتنه را باندې کوله ورځ څنګه تېره سوه؟ ول د هغې پوښتنې په خاطر په خدای قسم که یا د ورځې په تکلیف پوهېدم یا د شپې په تکلیف پوهېدم. نو د هغې پوښتنې په خاطر ما ته د الله تعالی په دې پوښتنه کې دومره لذت و چې هغه د بیمارۍ د شپو لذت و خوند ما بیا د صحت په ټوله زندګي کې نه دی پیدا کړی. نو زه دا وایم چې حالات راځي، مشکلات راځي. په دنیا کې بے مشکلات تو زندگی چانه د کړي، درین دنیا کسے بے غم نه باشد. په دې دنیا کې بے غم څوک نه دی پیدا سوی، اگر باشد بنی آدم نه باشد. که بے غم زندگی چا غوښته هغه انسان نه دی.
حیوان بې غمه زندگی کوي، انسان خامخا غم لري، انسان ناجوړي لري، یو ورځ مسکنت لري، یو ورځ پریشانی لري، یو ورځ مرګ لري، یو ورځ ستړی لري، هر څه لري. او کله کله بیا الله تعالی پر انسان آبادي وشي، ورځې لري. نو په کار دا دی که سړی د بدو ورځو په وخت کې د الله نصرت په کامله طریقه غواړي، نو په ښو ورځو کې د الله نه یېروي. که سړی په مسکنت کې د الله مدد غواړي، نو په مالداري کې د الله نه یادوي، نه یېروي. که سړی په ناجوړي کې د الله مدد غواړي، نو په صحت کې د الله نه یېروي. او که سړی په بوډاوالي کې د الله مدد غواړي، نو په ځواني کې د الله نه یېروي. نو چې کله په ځواني او په مالداري او په صحت کې الله نسی هېر، بیا هغه الله په مسکنت کې هم، په بوډاوالي کې هم، په تنګي کې هم، په پریشانی کې هم د سړي مدد کوي. الله تعالی دې د پیغمبر په دې حدیث عمل را نصیب. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. یا الله زموږ دغه مجلس قبول کړي. خدا زموږ د ګناهونو د مغفرت ذریعه وګرځي. خدا د دې بدله او عوض د جنت په زندگی را بدله کړي. خدا چې څومره بیماران دي هغې ته شفا ورکړي. خدا چې څومره پریشانه دي هغې ته خوشحاله زندگی ورکړي. خدا چې څومره انسانان مشکلات لري هغې ته اسانه ژوند ورنصیب کړي. خدا چې څومره انسانان ضرورتونه او حاجتونه لري د اسمانو د عرشه څخه ورپوره کړي. چې څوک د قرض در بوج لاندې دي خدای قرضونه ادا کړي. چې څوک د مسکنت او غربت سره مخامخ دي خدای په رزق کې برکت واچي. خدای دا سیمه ستړې ده، خدای دې سیمې ته آبادي ورکړي. خدای د دې سیمې خلکو ته آرامه زندگی ورکړي. خدای د دې سیمې و خلکو ته په رزق، په حلال رزق آباده زندگی ورکړي. خدای پر دې سیمه باندې دوی ته د راحت او د سکون شپې او ورځې ورنصیب کړي. د مجاهدینو جهادونه قبول کړي، د مبلغینو تبلیغونه قبول کړي، د علماو محنتونه قبول کړي، د صوفیانو مجاهدی قبول کړي. چې څومره مردگان زموږ مور او پلار په قبرو کې دي، خدای زموږ مور او پلار او قریبان دي قبرونه جنتونه کې. خدای دنیا کې د هر چا زندگی ستړې ده، خدای د دې ستړیا وسایي په قبرو کې ورنصیب کړي. خدای قبرونه د جنت د نعمتو ډک کړي. خدای د قبر زندگی د سکون او د آرام زندگی کې. خدای زموږ د مرګ بعدم د منازل موږ ته اسانه کړي. وصلی الله